آدم علیه السلام د پیدایش او د الله جل شانو حکم فرشتو ته چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغې سجده او د شیطان انکار د هغې باره کې الله جل شانو تذکره کوله، د هغې خبرو تذکره الله جل شانو کوله. او الله جل شانو د شیطان سجده نه کوله او تمامو فرشتو سجده کول آدم علیه السلام ته. د انسان ته د انسان هغه حیثیت خودو چې الله فرمایي چې ما تا باندې څونه احسانات کړي، فرشتې مې ستا په خدمت کې ولګولې، تا ته مې ټیټې کړې، تا ته په سجده شو، احسانات ته الله روان که نه. نو اوس الله جل شانو واقع شروع کړه چې ابلیس سجده نه وکړي، د ابلیس تاسو ته په سجده نه کولو ما ذلیل او رسوا کړو، د جنت نه مې راویستو که تاسو ته سجده نه کول. الله جل شانه فرمایي قاله وی الله جل شانه ابلیس ته ما منعک الا تسجد، ته کم یو څیز منع کړی چې سجده مه کوه. اذ په هغې وخت کې امرتک چې ما راته حکم زما د حکم باوجود تا سجده ولې ونه کړه، کم څیز دی چې ته سجدې نه منع کړې. که الله جل شانه غوښتی وی د سټ په زور ټیټ کړی وی، خو عبادت ته زور کار نه دی، عبادت زور کار نه دی، د الله حکم منل دا زور کار نه دی د انسان دپاره. انسان له الله جل شانه د حکم نه منلو د نه منلو اختیار ورکړی، که مني ومنه که نه مني چړو نه مني ستا خوښه ده، خو په نه منلو کې د نقصان دی او په منلو کې د فایده ده، جنت دی ستا دپاره، کامیابي ده ستا. د دې نه چېرته دا مراد وانلې ګورې یاد ساتئ چې انسان مکمل طور باندې مختار دی، الله ورته مکمل اختیار ورکړی، نه په دغې څیزونو کې ورته اختیار دی. داسې قسمه څیزونه چې ایمان راوړي که نه راوړي، یوه. دویم مونځ کې که نه کې، زکات ورکې که نه ورکې، ستا خوښه د الله حکم دی که کې وکړه که نه کې مه. نور ډېر څیزونه الله جل شانه داسې الله جل شانه د انسان له ورکړي چې هغه انوالنټري دي، غیر اختیاري دي، انسان په اختیار کې نشته. ستا د زړه چې کوم حرکت کوي ستا په اختیار کې دی نه دی، ستا رګونو کې چې وینه چلیږي ستا په اختیار کې ده، ستا په اختیار کې نه. ستا د زندګي ستا په اختیار کې ده نه. الله جل شانه وخت یو مایکرو سیکنډ هم پې نه لګي اوس پر راپرېوتی په دې ځای باندې، که نه داسې نه ده. نو انسان الله جل شانه په دغې څیزونو کې چې د کامیابي ناکامي په موقوف ته د هغې څیزونو اختیار یې ورکړی، ستا خوښه ده که ځان کامیابی او که ناکامه کې. خو ځینې څیزونه داسې هم شته چې الله جل شانه دی په هغې کې بلکل بې اختیاره پیدا کړی، او هغه څیزونه داسې دي تقریبا اکثر څیزونه څونه چې ما سوچ کړی دی نو په هغې باندې انسان هېڅ کامیابي ناکامي موقوف نه ده. زړه دی که ودرېږي که روان دی، د آخرت سره څه تعلق شته یا د کامیابۍ ناکامۍ سره څه تعلق شته؟ نشته. که نه داسې نه ده؟ پیپړي دي خپل کار کوي، ستا په اختیار کې نه دي. نو دا اختیار الله ستا نه اخیستی دی ځکه چې ستا کامیابي ناکامي پې نه ده موقوف، دا خو د الله خوښه ده بس. دا خو یې دې دپاره کړي دي چې ته ووایې چې ګوره زه ډېر عاجزه یم، الله بیا ما سره ګزاره کوي چې ما ته عبادت له راشه او زه نه راځم، الله راته حکم کوي او زه نه منم. نو که هغه غواړي تا را ټیټولی هم شي په زور. چې الله جل شانه قال او فرمایل چې ما منعک الله تسجد، اے ابلیسه څه څیز ته منع کړې الله تسجد چې تا سجده ونه کړه آدم علیه السلام ته. اذ امرتک په هغې وخت کې تا ته ما حکم وکړو. قال دوی انا خیر منه، زه دنه بهتر یم. دا چا ویلو؟ شیطان ویلو زه دنه بهتر یم. اخوا وجه د بهتروالی بیانوي. څه بیانوي؟ وجه د بهتروالی. خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه دې د اور نه پیدا کړی یم، دی د خټې نه پیدا کړی. چونکې د کمې مادې نه چې د زه پیدا کړی یم چې هغه اور دی هغه بهتره ده د خټې نه چې هغه هم یو ماده ده. اور بهتر دی د خټې د مادې نه، د هغې نه چې څه څیز پیدا شي هغه به هم بهتري د هغې څیز نه چې د هغه د خاورې او د خټې نه پیدا شي. دی دلیل ورکو. دا ملازمي جنګولی شیطان منطقې د الله جل شانه مخې ته پیش کو. یوه خبره ځان سره یاد وساتئ چې د شیطان او د آدم علیه السلام دا واقعه دا کومه د سجدې او د هغه د خلقت بحث دی،
دا الله جل شانو په قرآن مجید کې دلته هم ذکر کړی، وو ځایونو کې الله قرآن کې دا ذکر کړی. څو ځایونو کې؟ وو ځایونو. سمخ کې تیر شوی دی. سورۃ بقره کې الله جل شانو تذکرہ کړی و آدم علیه السلام د پیدایش او د ابلیس ته سجدې نه کولو. یو الله جل شانو دلته سورۃ اعراف کې ذکر کړی. اوس چې موږ کوم سورۃ کې وروسته به راشي بیا سورۃ بنی اسرائیل کې هم دی، سورۃ کهف کې هم دی، سورۃ طه کې هم دی، سورۃ صاد کې هم دی. یہ تمام صورتونو کې الله جل شانو وځایونه تقریبا آدم علیه السلام د پیدایش او د شیطان د سجدې او د نه سجدې د هغې تذکرې فرمایلی. یوه خبر. دویمه خبر، شیطان دلته دا خبر ذکر کړی و چې زه دنه بهتر یم. کمپیریټیو ډیګري ذکر کړه، انا خیر منه، زه دنه بهتر یم. بې وجه ذکر کړه چې ولې بهتر یم، خلقتنی من نار وخلقته من طین. یوه خبره خدا ده چې شیطان چې کومه خبره کوله دا درست وه. خیال هم دی شیطان وی دا اور په ده کې د فاعلیت صفت او په خاوره کې په دې کې خود انفعال صفت دی. څه مطلب دی؟ اور اثر واله دی. څه واله؟ اثر واله. او ځمکه خو اثر قبلونکی دی. په ځمکه کې وچوالی او یخوالی دی او په اور کې ګرمایش او وچوالی دی. گرمایش په دې خو د انسان ژوند دی، گرمایش په دې د انسان ژوند دی، او په یخوالي د انسان مرګ دی. مرګ بهتري که ژوند بهتري؟ ژوند نه بهتر. خیال هم دی. اوس شیطان دا ټولې خبرې کولې. دویم، د اور تعلق خو د اسمان سره دی، بره طرف ته زورونه کوي او خاوره خو لاندې څیز دی، د خپو د لاندې راځي. خاوره کې توروالی او تیاره ده، پوهېږې په دې باندې، او په اور کې رڼا ده. څه ده پکې؟ نو کم بهتر شو؟ اور بهتر شو. د شیطان خبرې خو ټیک وي، خو د یو حده پورې د یو حده پورې ټیک وي. یوه خبره خو دا ده چې الله جل شانو په کائنات کې چې کم څیزونه پیدا کړي، د دې غلط اثر هم شته او د دې ښه اثر هم شته. هر یو څیز د دې فایده هم شته او د دې نقصان هم شته. د الله جل شانو پیدا کړي داسې. اوبه څونه ښه شی دی، فایدهمند څیز دی که نه؟ اوبه خو خطرناک او نقصاني دی که نه دی؟ اوهو د اوبو چې کم نقصان دی که نه، دا د یو څیز نشته. داسې نه. د اور فایده هم شته خو د اور نقصان هم شته. د خاورې فایده هم شته خو د خاورې نقصان هم. د هوا فایده هم شته خو د هوا نقصان هم شته. خوراکونه څومره دي، د هغې فایده هم شته خو د هغې که نه داسې نه ده. دا خبره ټیک ده که غلطه ده؟ نو شیطان چې صرف دا خبره کوله چې تا د اور نه زه د اور نه پیدا کړی یم او دی خو د خټې نه پیدا کړی، خټه لاندې څیز دی. دا خبره ټیک نه وه. دا خبره ټیک نه وه. څه حده پورې دا ټیک و چې په اور کې څه صفتونه شته، خو په اور کې دا صفت هم دی، په اور کې دا عیب دی او په ځمکه کې دا صفت هم دی چې ځمکه دا انتهایی امانتداره ده. اور امانتدار نه دی، خیانتګر دی. هغه دانه ته ځمکې ته ور واچوه، تعالی اویا وږي درکوي، او دغه دانه ده که دا د اور ته ور واچوله څه کوي؟ هغه څه خرابوي، سوځوي نه؟ سوځوي. پوهېږې په دې باندې؟ وږی چې په ځمکه کې خښ کې هغه څه چل کوي، وږي راوباسي، زیاتی ده له رزق. او دغه وږی که د اور ته ور واچو څه چل کوي؟ تباه کوي، بربادوي. نو اوس خو شیطانه چې ته داسې قسمه قیاسونه کوې او داسې قسمه سوچونه کوې، بیا خو دې صفت کې ستا نه څه شی ښه ده؟ ځمکه ښه ده، خاوره دنه بهتره ده که داسې نه ده؟ نو دا هغه قیصه ده وایي ماما دوا دې ټیک ته خو لاره دې غلطه ده. هغه لوبه ده بل اوس چې مې ته کومه لطیفه کړې وه، وایي دوا دې ټیک ته خو بې ځایه دې وي. نو شیطان خبره وکړه خو دونه په غلط ځای کې وکړه، وروسته به راشي انشاءالله. شیطان قیاس وکړو، یو ښه خبره یې کړې وه خو ځای غلط و. څه ځای غلط. ځکه زه بار بار دا خبره کوم چې د حق خبرې درې اصول دي، خبره به هم د حقي، طریقه به هم د حقي، او ځای او موقع به هم حقي. موقع حق نه و، ځای ټیک نه و، ځکه مخې ته د الله حکم و. د الله په حکم د هغې په مقابله کې ته څه پیش کړې؟ خپل قیاسونه پیش کړې. ستا خبره که ټیک ومي خو بل طرف ته چې د الله جل شانو حکم راشي چې کومه ومني د الله جل شانو. نه پوهېږي په دې باندې. دا پښتنو ته وایي الله جل شانو. څه وایي؟ چا ته وایي؟ پښتنو ته چې سړي زامن شي. څه یې وته؟ د سړي زامن شي. د الله حکم راشي بیا خپلې فایدې ته مه ګورئ، بیا څه ته ګورئ؟
د الله جل شانو حکم ته بیا خپل فلسفه الله جل شانو فرمایي زما مخې ته مګ دی هغه فلسفه معنی کوم چې قرآن او د حدیث فلسفه ده بس نه پوهېږي په دې خبره اسانه ده نو الله جل شانو فرمایي چې دی شیطان سویلو انا خیر منه زه دنه بهتر یم نو خبره خو ټیک وه چې خلقتنی من نار وخلقته من طین چې دی د خټې نه پیدا کړی او زه د څه نه پیدا کړی د اور نه پیدا کړی خبره ټیک وه خو ځای ټیک نه و لارې غلطه کړې وه مخې ته الله دی بل طرف ته آدم علیه السلام دی د الله حکم دی زه جنت ته او په داسې غلطه موقع باندې داسې خبرې کې ولې عقلي خبرې پیش کړي الله جل شانه داسې مه کوه دې ته قیاس وایي څه ورته وایي قیاس د یو خبرې دپاره عقلي وجه پیش کول یو خبرې دپاره عقلي وجه پیش کول لاجک پیش کول دې ته څه ویلی شي قیاس ویلی هغه داسې موجود دي چې هغه وایي د قرآن او د حدیث هر خبره به نه منو د قرآن او د حدیث هغه خبره منو کم چې کم از کم لاجیکل خو که چې خبره خو صرف سمجھ ته خو راځي که نه هغه خبره منو هغه خبره مونږ نه منو داسې خبره نو خبره به شروع شي د کوم ځای نه به شروع شي دا به څنګه وي الله جل شانو چې انسان مړ کو او د قبر ته لاړو نو الله جل شانو چې فرمایي چې د قبر کې بوله عذاب ورکوم په دې قبر کې بوله نعمتونه ورکوم دا خو د لاجک خلاف ته څه ده د عقل خلاف ته عقل کې دا خبر نه راځي په دومره لږ ځای کې به الله جنت څنګه جوړوي په دومره لږ ځای کې به الله جهنم څنګه راولي جنت نه به کړکۍ څنګه کولاویږي او څومره چې احادیث مبارکو کې راغلي چې د قبر عذاب او تنعیم چې قبر کې نعمتونه هم شته او عذابونه هم شته د هغې نه اکدم انکار وکړي ځکه دا عقل کې نه راځي په دومره لږ ځای کې مونږ ته ولې نه محسوسېږي لاندې دا خو عقل کې نه راځي بلکې دا حدیث شریف کې چې راځي یا قرآن کې چې راځي په قبر کې یا عذاب دی یا تنعیم دی د دې مثال د خوب دی د څه دی خوب څنګه چې سړی په خوب کې پروت وي یریږم او خوشحالېږم دا قشان د قبر مثال دی خوب واله زندگی ده بس څه ده خوب واله نور د دې څه حقیقت نشته د دې څه حقیقت نشته نو دا ولې وایي چې حقیقت نشته چې هغه خپل معمولي شانتې عقل د الله جل شانه د وحي په مقابله کې پیش کړي په څه کې پیش کړي د وحي په مقابله کې لکه مسلمانه ته دونه نه یې تا خو دومره عقل دا خو الله جل شانه مخکې تا ته ویلي چې والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیء لا تعلمون شیئا تاسو الله جل شانه د مور د خېټو نه راویسته او لا تعلمون شیئا په هیڅ څیز نه پوهېدی فجعل لکم السمع الله جل شانه دا ځای تاله وشلو او یو طاقت دله درکو هغه د غوږونو طاقت والابصار دې ځای دا ځای دله وشلو او بهترین طاقت د سترګو یې دله درکو والافئده او دلته الله جل شانو یو سیس پیدا کو چې هغه ستا د ټول جسم اصلاح کوي الله جل شانو فرمایي قلیلا ما تشکرون نه کوئ ناشکره قوم یې که نه زما شکریا نه ادا کوئ الله جل شانو فرمایي د مور د خېټو نه مې داسې راویستی چې په هېڅ نه پوهېدی ما دله هغه احساسات درکړي چې انسان ته پوهه راځي په هغې باندې اوس هغه احساسات تاسو زما خلاف استعمالوئ هغه حسونه زما خلاف استعمالوئ الله جل شانو بیا چې دا ټولې دعوې د خلکو راجمع شي الله جل شانو فرمایي یسألونک عن الروح دا خلک تپوس کوي د روح باره کې اوس دا دونه تکړه چې د روح باره کې تحقیقات کوي نو ته وایې قل الروح من امر ربي دا کوم روح چې دا ستا د الله حکم دی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا الله ما تعالی مې لږ شان علم درکړی څه مې درکړی ډېر لږ علم مې درکړی دومره نه یې که نه دومره مخکې مزه خراب بشي الله جل شانو فرمایي ستا علم هېڅ سم نه دی ستا علم په ځای ودرېږي بیا مخکې نه ځي ځکه خو ساینس لیکلی دي چې مرګ ولې راځي انسان ته ساینس دا وایي چې مرګ ولې راځي انسان ته د مرګ دپاره 200 وجوهات بیان کړي سو 200 او یو هم ټیک نه دی هو یو هم ټیک نه الله جل شانو قرآن مجید کې صرف یو جواب ورکو او ټول څیزونه ختم کړو الله جل شانو فرمایي مرګ څه شی دی دا مرګ څوک راولي الله یتوفى الانفس حین موتها مرګ چې راځي دا الله جل شانو ستاسو نفسونه قبض کوي څه کوي ساده نه علي الله جل بس جواب الله جل شانو چې مرګ څه شی دی مرګ د څه وجې نه راځي الله فرمایي دا زه کوم ختمه شوه قیصه الله فرمایي دا څوک کوي دا زه کوم یو جواب الله جل شانو ذکر داسې نه ده ښه چې ته وایې چې زه بس اوس لاړم او صحت ته ورسېدم بعضې خو داسې بېوقوفه انسانان چې هغه په فیسبوکو باندې وکړي شي بس په فیسبوک باندې هغه چې کم کتاب ګوري او خپله زندګي وقف کړي کتاب ته نه که هغه مقابله کوي هغه هم غلطه طریقه ده خو بیا هم څه کوشش کوي د مقابلې څه کوي کوشش تا چې صرف فیسبوک ته ناست او د الله جل شانو د حکمونو مقابله کوي په فیسبوک چې څه راځي په فیسبوک کې ګوره دا لاجک دا ولا فیسبوک ذکر کړی دا پوسټ وګوره که نه دا کم پوسټ دی نه بېوقوفه نو ته خو فیسبوک ته ناست 2 کاله دی نه کېږي او څه
الله جل شانو د حکم دا زما لاجیک دا لاجیکلی ټیک نه ده خبره نه. الله جل شانو دلته دا خبره ذکر کوي. د الله جل شانو خو د آدم علیه السلام واقع ذکر کوي چې آدم علیه السلام ته شیطان سجده ونه کړه، خو مطلب او مقصد د دې آیت مبارکه دا نه دی چې الله جل شانو ما ته قصه ذکر کوي. قرآن مجید د قصو کتاب نه دی، دا ته زه روزانه وایم دا د قصو کتاب نه دی. د آدم علیه السلام د واقع سره زما څه کار دی، استاد څه کار دی. د شیطان د واقع سره زما څه کار دی. شیطان د ښه سړی دی چې الله جل شانو دلته نوم ذکر کوي. پاک قرآن الله جل شانو نسخه کوي په چا باندې؟ په ابلیس باندې. داسې نه الله جل شانو چې دلته ذکر کوي واقعه چې آدم علیه السلام ته شیطان سجده ونه کړه د یو مقصد دپاره ذکر کوي چې د یو قیاس کړی او دا یې ویلي چې دا زما لاجیک نه مني، زما عقل نه مني چې زه آدم علیه السلام ته سجده وکړم. ځکه زما لاجیک دا وایي چې اور هغه زیات بهتر دی څه شي نه د خاورې نه. آدم علیه السلام خاور، زه خو اور یم، د اور نه پیدا یم، زه چوت یم، زه څنګه سجده وکړم؟ الله فرمایي ډېر غلط ځای کې دې قیاس وکړو، غلط ځای کې دې لاجیک خبره وکړه. خبره څه وه چې د الله جل شانو حکم و جنت دغلته آدم علیه السلام د الله جل شانو د حکم په مقابله کې او په جنت کې ته دا غلطې خبرې کې تکبر کې نه رسوي په دې خبره به ایسو الله پر جنت هم الله پیدا کړو، د اور هم الله پیدا کړو، آدم علیه السلام هم الله پیدا کړو، دې هم الله پیدا کړو. دا ټول حاکمیت هم د الله او بیا دغه ورپسې آیت مبارکه کې الله جل شانو ذکر کوي. غوږ کېده الله جل شانو فرمای قال وی دی ابلیس انا خیر منه، زه چانه بهتر یم، زه دی ابلیس زه دی آدم علیه السلام نه بهتر یم. چا ویلو؟ ابلیس ویلو. وجه بیانې خلقتنی من نار وخلقته من طین، تا زه له څه نه پیدا کړم؟ د اور نه، دی د خاورې نه پیدا کړی. الله جل شانو وفرمیل قال فاهبط منها. په دغه وخت اعتراضات شیطان هغه مخې تقدیلی و الله جل شانو په هغې به درته بحث کوم انشاءالله په صورت حجر کې. د حجر کې مواقع شته، هلته ورته بحث کوم چې الله جل شانو د دې مخامخ شوی یو څو خبرې ورته کړي. هلته یو اعتراض دی، نو هغه اعتراض کې به درته نور اعتراضات. الله جل شانو د یوې خبرې هم جواب نه ورکړی. الله جل شانو یو خبره ورته کړې وه. الله جل شانو ته فرمایل زه خالق یم، زه تپوس کوونکی یم، ما نه څوک تپوس نشي کولی. څه ورته ویلو؟ الله جل شانو ورته فرمایل چې ما لا اسأل عما افعل، لا اسأل عما افعل. زمانه الله جل شانو فرمایي چې څوک تپوس نشي کولی، زه بس تاسو نه تپوس کوم. الله جل شانو دا نه چې جواب نه و، دا نه چې جواب نه. الله جل شانو اشاره د خبرې طرف ته کوله چې بعض جاهلانو له به د بعض اعتراضاتو جواب نه ورکړي. قلار شه د هرې خبرې څوک جواب نه ورکوي، دا مطلبي ښه دا خبره نه بل طرف ته ځي. نو قال الله جل شانو یوه خبره ذکر کړه. قال الله فرمایي فاهبط منها دانګه، فاهبط منها دانګه، فاهبط کوشه منها دی جنت نه، د جنت نه کوشه. فما یکون لك ان تتکبر فیها، زید غلط ته غلط ځای کې تکبر کو. الله جل شانو فرمایي تکبر خو الله جل شانو فرمایي زما صادر دی. د چا صادر دی؟ زما صادر. الله جل شانو فرمایي الکبریاء ردائی، حدیث بخاری شریف کی روایت تے الکبریاء ردائی، تکبر زما صادر دے. والعظمت ازاری، او لوی زما لنگ دے. اللہ جل شانو فرمائی فمن نازعنی واحدا منهما، چاچے پدی دوانو کی ما سره جګړه وکړه د حق نه دی او د معنا علی الله فرمائی منازعات دی ته چې چا حق نه او ته هغه حق لی. فمن نازعنی واحدا منهما، چاچے ما سره پدی کې منازعه او جګړه وکړه القیته فی النار، ټوکړي ټوکړي به کوم چرته به غرزوما جهنم ته به غرزوما. الله جل شانو تکبر بنه کې اوسه بنه کې لوی بنه کې الله جل شانو. نو د لوی وکړه څه وکړه؟ یو طرف ته الله حکم دی او بل طرف ته د شیطان لاجیک دی. دا الله جل شانو د حکم مخې ته د خپل لاجیک پیش کوي چې زما لاجیک هغه بهتر دی ستاره دی حکم نه. الله جل شانو ته دا وایي. الله جل شانو ته فرمایي چې قال الله فرمایي فاهبط منها دانګه شابه کوشه کوشه جنت نه. فاهبط منها فورا کوشه. فما یکون لك ستا دپاره جایز نه دي ان تتکبر فیها، ته په کوم ځای کې تکبر وکړي؟ په جنت کې تکبر. غلط ځای کې به تکبر نه، یا تکبر ځای نه دی. الله جل شانو نه ته د تکبر مستحق ته تکبر وکړي. نو فخرج منها، فخرج زر زر دانګه شابه اوزه، فخرج فورا اوزه انک من الصاغرین، ته ډېر ذلیل یې. الله جل شانو فرمایي انک بېشکه ته من الصاغرین، د لاندې خلکو نه، د چا نه؟ د لاندې خلکو. دا الله جل شانو دا خبر ذکر کوي چې الله جل شانو حکم مخې ته ستا لاجیکونه نه چلیږي ښه، والله ستا عقل مني او که نه مني ته به هغه څه کې خبره به. داسې یو فتنه ده په پاکستان کې موجود ده، ډېر لوی
فلسفیان دي پکې هغه څه وایي کومه خبره چې د لاجیک مطابقي هغه موږ د حدیث او د قرآن نه الو چې د لاجیک مطابق نه د عقل مطابق نه موږ نه الو. الله جل شانو فرمایي چرچڼې ستا بسې ستا ذهن دماغ بسې. الرحمن الرحیم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. صدق الله العظيم. الله جل شانو فرمای ولقد خلقناكم او په تحقیق سره مونږه تاسو پیدا کړې ثم صورناكم بیا هم ستاسو شکل جوړ بیا هم ستاسو تصویر جوړ ثم بیا قلنا مونږ وی للملائکه فرشتو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا بس دی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نکړه الا مگر ابلیس لم یکن د نو من الساجدین د سجدې کوونکو نه. آیت مبارکه کې الله جل شانو فرمای چې انسانانو الله جل شانو مخاطب کوي دا انسانان چې ما تاسو پیدا کړې بیا مې د شکل و صورت برابر کو هغې نفس مې فرشتو ته وي چې دې ته سجده وکړې تاسو ته سجده وکړه. ابلیس شیطان هغه سجده ونه کړه د تکبر د وجې نه د هغې تذکره به بیا وروسته راځي او د حسد د وجې نه. مخکې آیتونو مبارکو کې د پیغمبر د دعوت د قبلولو ترغیب چې د پیغمبر دعوت په قبلوي پیغمبر چې تاسو سوي دا د الله جل شانو حکم صحیح د الله حکم پیغمبر چې کم دعوت پیش کی دا به قبلوي د پیغمبر دعوت نه قبلول الله فرمایل چې دنیا او آخرت کې د خلکو لما سزا ورکړي دا غي تذکرہ مشو. بیا الله فرمایل تاسو به د پیغمبر دعوت ولې نه قبلوي دا خو زما دعوت ته اصل کې او زما په تاسو ډیر زیات احسانات دي نو خپل لومبه احسان او انعام الله جل شانه مخکې آیت مبارکه کې بیان کو. الله جل شانه فرمایلی چې ما تاسو له پزمک کې طاقت او قدرت درکو پزمک کې مې د اوسېدو ځای درکو او د اوسېدو تمام اسباب مې ته مهیا کړ دا سوا بیا الله جل شانه فرمایل چې ډېر کم پتا سو کې دا سړي چې هغه شکریا ادا کوي او ډېر کم شکریا ادا کوي په دې باندې بحث شو. نن الله جل شانه خپل دویم احسان بیانوي څوم دویم چې تاسو به د پیغمبر دعوت ولې نه منئ دا خو زما دعوت ته او زما دویم احسان په تاسو باندې دا لوی لوی احسانات چې الله بیانوي. دویم لوی احسان د الله جل شانه دا دی چې ولقد خلقناکم ما تاسو پیدا کړي ما تاسو پیدا کوم ذات چې پیدا کول کې صرف د هغه شکریا او صرف د هغه عبادت پکاري چې چا په لاس کې صحیح الموت والحیات مرګ او ژوند د چا په لاس کې هغه اصل د عبادت لایق دی ښه صحیح دا هغه اصل د شکریا لایق دی. الله جل شانو فرمایي ولقد خلقناکم تاسو مې پیدا کړې ثم صورناکم بیا مې تاسو له شکل صورت درکو ثم قلنا للملائکة اسجدوا بیا مې فرشتو ته وی چې دی ته سجده وکړي فسجدوا فرشتو سجده وکړه الا ابلیس نه کړه الا مگر ابلیس لم یکن د نشو من الساجدین د سجدې والونه. د آیت مبارکه په ترتیب باندې ډېر زیات اعتراضات او اشکالات دي چې الله جل شانو چې دا کوم ترتیب بیان کړي خلک وایي دا ترتیب ټیک نه دی خیال دی ځکه الله جل شانو فرمایي چې انسانانو تاسو ما پیدا کړی شکل مې دلې درکو او بیا مې فرشتو ته وایي چې دې ته سجده وکړي. انسانانو ته فرشتو سجده نه ده کړې سره پې چاته کړې وه آدم علیه السلام. دلته الله څنګه فرمایي چې زما غټ احسان دی په تاسو چې ما پیدا کړې شکل و صورت مې درکو بیا مې فرشتو ته وایي چې د انسانانو ته سجده وکړي. دا څنګه آیت نه یاد ساته ځان سره یو خبره اوس په رازو که نه موږ به ورله جواب ورکړو. داسې مسله ده وایي فخر الآباء فخر الابناء فخر الآباء فخر الابناء پلار چې لوی سړی بچی هم برید تا وایي بچی څه کوي هغه هم وایي زما پلار څه وایي
الله جل شانه چې فرشتو ته وی چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي، مطلب دا دی آدم او د بني آدم عزت او شرافت او کرامت تاسو نه ډیر چوت ته ځکه تاسو ته خو وایي که نه سجده وته آدم علیه السلام انسان دی، الله جل شانه چاته په سجده کړه؟ انسان ته په سجده کړه. نه چې زمونږ پلار ته سجده کړې ده نو پته لګي چې انسان له الله جل شانه څه ورکړی دی؟ یو کرامت ورکړی، عزت ورکړی. بچا باندې؟ فرشتو باندې. دقه زمونږ عقیده هم ده. انسانان بهتر دي که فرشتې بهتر دي؟ ډېرو خلکو عقیده دا ده او په هغې کې چې کوم د صوفیه کرامو یو سړی تېر شوی دی که نه، تاسو به نوم اورېدلی ابن عربي، ارطغرل ډرامه کې ابن عربي نوم دی اورېدلی؟ ډېر هوښیار سړی، ډېر قابل و انتهایي، او بعضې عقاید هغې ډېر ګډوډ وو. یو عقیده د هغه دا ده چې فرشتې بهتري د انسانانو نه، او د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې انسانان بهتر دي. چا نه؟ د فرشتو نه. تفصیل پکې دی چې خاص انسانان د خاصو فرشتو نه بهتر دي او عام انسانان د عامو فرشتو نه بهتر. یو لوی تفصیل دی، هغې ته نه ځو، او صرف دونه خبره وکړو چې انسان بهتر دی د چا نه؟ د فرشتې نه. که چېرته بهتر نه وی نو فرشتې ته څنګه وي چې سجده وکړه آدم ته؟ نه رسوي په دې باندې. او دلته الله جل شانه د تمامو انسانانو تذکره کړي چې ستاسو پلار د سجده داسې وه لکه تاسو ټولو ته چې سجده کړي، که نه داسې نه ده. الله جل شانه فرمایي ستاسو ډېر یو لوی عزت دی. دا کرامت تاسو ته مه وایي چې الله خپل احسانات بیانوي. د دې نه بل احسان څه کیدی شي؟ الله فرمایي تاسو مې پیدا کړی، بیا مې فرشتو ته وایي چې دې عزت وکړې. هغه انسان دی د فرشتو په حفاظت کې نه دی لګولی، فرشتې د ده په حفاظت کې لګوي. دی د هغې په خدمت کې نه دی لګولی، فرشتې د ده په خدمت کې لګولي. حالانکه دونه چوت مخلوق الله جل شانه فرمایي چې قرآن مجید کې چې اے خلکه تاسو جهنم د اور نه ځان وساتئ چې د هغې خشاک هغه انسانان دي او کاڼي دي، او علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. په هغې داسې فرشتې ولاړ دي چې مایکرو سیکنډ دپاره د الله جل شانو نافرماني نه کوي، ویفعلون ما یؤمرون، الله چې ورته څه وایي هغه شان کوي. دونه ذره برابر هغې نافرماني نه کوي. او د چا په خدمت کې لګولي؟ د دې څه مطلب دی؟ نه پوهېږي په دې باندې. دغه دلایلو طرف ته هم نه ځو، د هغې هم څه دلایل دي، هغسې نه دي لګیا. ابن عربي خو ډېر قابل سړی و، د هغه هم داسې دلایل دي تاسو ورته حیران شو. ښه، خو زمونږ عقیده دا ده چې انسانان بهتر دي چا نه؟ فرشتو نه. دلته الله جل شانو خپل احسان ذکر کوي. تاسو د پیغمبر خبره ومنئ ځکه تاسو ما پیدا کړي یې، شکل صورت مې دله درکړی دی، او بیا مې فرشتې مې ستاسو په خدمت کې لګولي او ورته مې ویلي چې دې ته سجده وکړي. دا عزت بیانوي، د انسان عزت. اوس منئ که نه؟ ګوره د الله جل شانو دعوت ومنئ. پیغمبر چې راغلی تاسو له دعوت درکړي، دا الله جل شانو ذکر کوي. ښه، نو ثم قلنا یو درې څلور جواب نور هم دي خو هغه نه وایو، صحیح ده؟ بس په دغې باندې به اکتفا وکړو، مخکې ځو. ښه، بیا به رانه ټایم ضایع شي. ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، بیا موږ فرشتو ته وي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. فسجدو، دي ټولو سجده وکړه الا ابلیس. په دې کې ځان له اختلاف دی چې ځمکې فرشتو سجده کړې او که د اسمانونو فرشتو هغې سجده کړه. قرآن مجید کې واضح دی، په صورت حجر کې الله جل شانو فرمایي فسجد الملائکة كلهم اجمعون، كلهم اجمعون، ټولو په جمع سجده وکړه. پته لګي چې ټولو فرشتو آدم علیه السلام ته سجده کړو. نور خوا پسې نه ځو، اختلافي مسلې دي. ښه، نو فسجدو، دي سجده وکړه الا ابلیس. چا سجده نه وکړې؟ شیطان سجده نه وکړې. او یې کوم وروسته به راشي یو خبره یې کړې وه چې زه دته ولې سجده وکړم؟ انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طین. ورپسې آیت مبارکه به سبا وایو. چرته خاوره او چرته اور، چرته خاوره چرته اور. انا خیر منه، زه د آدم علیه السلام نه بهتر یم. داسې نه وي چې ټولو نه بهتر یم. د خیر دا لفظ نه دی، خیر دا په عربی کې دې ته اسم التفضیل وایي، انګریزی کې دې ته وایي خیر لفظ ته سپرلیټیو ډیګري. څه؟ سپرلیټیو. دې نه چوت لفظ نه بل. نو خیر داسې یو لفظ دی، دې نه بل چوت لفظ نشته. خو دا یو درجه راښکته کېږي کله چې دې نه پس من راشي. څه راشي؟ من راشي. دلته من راغلی، دې نه بیا کمپیریټیو ډیګري جوړه شي. څه؟ کمپیریټیو. پېژنې که نه؟ نه، تا نه مې هېر شوي دي. اوس که مې نه تپوس وکړو بیا به دل نه درځي. صحیح ده؟ انګریزی والم نور.
شیطان وی کمپیریټیو ډیګري استعمال کړه، هغه انا خیر منه، من راغله زه دنه بهتر یم، نور څوک نه یادول چې ټول نه بهتر یم. کله چې خیر لفظ راشي وروسته من راشي دا کمپیریټیو ډیګري سوپرلیټیو چې ټول نه بهتر یم، هغه صرف خیر لفظ راځي. څه خیر؟ الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، پتاسو کې د ټولو نه بهترین انسان هغه دی چې قرآن زده کړي او خلکو ته یې ښیي. دغه تر ټولو نه بهتر انسان نبی علیه السلام بیانوي، ځکه وروسته من نه راغی خیرکم، د ټولو نه بهتر پتاسو، من ته نه راغلی وروسته. معلومه دی خانه انا خیر منه، د زه بهتر یم. یاد ساتئ ځان سره یو خبره، کله چې الله جل شانه په چا باندې احسان وکړي، ادینه مخکې ته یو بله خبره، هدایت د دې ړومبی پوړی څه ده او ګمراهي د دې ړومبی پوړی څه ده؟ خیال مو دی هدایت دا د کم ځای نه شروع کېږي چې انسان وایي چې هدایت سټارټ، او ګمراهي دا د کم ځای نه شروع کېږي؟ دې لږ تفصیل پکار. کله چې اخلاص راشي، کله چې محبت راشي، کله چې عاجزي راشي، د دې ځای نه هدایت سټارټ کېږي. د کوم ځای نه سټارټ کېږي؟ د عاجزۍ نه، د محبت نه او د اخلاص نه. او کله چې په انسان کې تکبر راشي، په ده کې نفرت راشي او په ده کې حسد راشي، دا ړومبی پوړی ده د ګمراهۍ. څه شی ده؟ ړومبی پوړی ده د ګمراهۍ. ګورې نه کله چې انسان باندې الله جل شانه احسانات وکړي، پوهېږئ کله چې الله جل شانه په یو انسان باندې احسانات وکړي او بل انسان په دې خفه کېږي، دې ته حسد ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ حسد ویلی شي. د حسد اسانه معنی دا ده چې کومه د ګمراهۍ ړومبی پوړی ده، د حسد اسانه معنی دا ده چې د الله جل شانه په تقسیم باندې خفه کېدل، چې الله جل شانه چې کوم تقسیم کړی دلې دا ورکړي دلې دا ورکړي، دا برحق نه دي، دا غلط دي. کله چې د حسد دا مطلب دی الله جل شانه دلې گاډی ورکړو زه سوځم، دې څه مطلب دی چې الله دا تقسیمه ټیک نه دی. د الله په تقسیم اعتراض کول، د الله جل شانه د تقسیم نه اعتراض ساتل او ګیله او شکوه کول، دا څه شی دی؟ دې ته حسد ویلی شي. شیطان څه چل کړو؟ شیطان څه ویلو؟ زه یم. تکبر شته که نشته؟ نفرت شته که نشته؟ خیال هم دی حسد شته که نشته؟ دا به ته د دنیا حکمرانی دی. اذ قلنا للملائکة اسجدوا اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. الله اعلان وکړو ای فرشتو انسان جوړوم، آدم جوړوم او بیا به چېرته لیږم؟ ځمکې ته به لیږم او د ځمکې خلافت په دله ورکوم. هغه وایي ښه اوس پورې عبادت ما کو او خلافت درته میلاوي. د الله جل شانو احسان او تقسیم و دې کې د چا څه کار و؟ دې کې د چا څه کار؟ د الله په تقسیم ناراضګي دې ته څه ویلی شي؟ حسد ورته ویلی شي. اوس ته خبره وکړه، خیال دی داسې په دنیا کې هم ډېر خلک دي چې کوي داسې د الله جل شانو په تقسیم باندې په هغې باندې ناراضه که دله ګاډی ورکړی، دله عزت ورکړی، دله شهرت ورکړی، دله حسن ورکړی، دله فصاحت ورکړی، دله بلاغت ورکړی، دله علم ورکړی، دله کپړې ورکړي، دله پیزار ورکړي. دا ټول د الله جل شانو احسانات دي. نه پوهېږئ اوس په دې باندې څه کول چې دنه اغستل غواړي او ماته دا څیز میلو شي، دا د الله په تقسیم باندې ناراضګي ده. او دا د دې خبرې دلیل دی چې ته دا وایې چې الله کوم تقسیم کړی دا برحق نه دی، دا صحیح نه دی. د دې نه خو زما په خیال د کفر نم خطرناکه درجه ده. الله تقسیم ته غلط ویل که نه داسې نه ده. بس عجیبه خبره ده. حسد په دنیا کې په انسانانو کې شته که نشته؟ شته؟ شته که نشته؟ شته. حسد په انسانانو کې شته، نفرت په انسانانو کې شته که نشته؟ شته. تکبر پکې شته که نشته؟ شته. شیطان ولې الله ټول عمر دپاره مردود کو او زموږ په معاشره کې څوک تکبر کوي، څوک نفرت کوي، څوک حسد کوي، موږ ته کافر هم نشو ویلی؟ نه پوهېږئ په دې باندې؟ دا فلسفه ده چې الله جل شانه د دنیا خلک دې سجدې نه کوي. په دنیا کې څونه مسلمانان دې مونځ نه کوي، شیطان یوه سجده ونه کړه، الله ټول عمر دپاره مردود کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاخرج منها فانک رجیم.
الله فرمایل جنت نوزا ته به همیشه د پاره سي مردود وي ذلیل او رسوا د یوې سجدې د وجنه نه. دویم حسد د وجنه، حسد خو انسانان هم کوي. تکبر د وجنه نه، تکبر هم نو. نفرت د وجنه نه، نفرت هم نو. یو بل غلطي کړي و شیطان ډیره خطرناک چې نه دی پوهه څوکه دا کومه غلطي و چې الله جل شانو دې ذلیل او رسوا کو د همیشه د پاره. یو سجده وکنه، یو پیر تکبر، یو پیر حسد، یو نفرت، بس انسانان خو په زرګونو کې روزانه داسي اې ته الله سره وي د داسې کوم غلط کار کړو. یاد ساته د ډیر په مشرف او ډیر په معزز او ډیر د کرامت په ځای کې انکار کړو. دا وجو نه راځي په دې باندې د خبره زه د عربو حکمرانانو ته کومه چې په کم ځای کې تاسو کلبونه سٹارټ لکنه الله باندې ذلیل کې څنګه چې شیطان ذلیل کړي نه پوهیږي په دې باندې. په کور کې ګناه دونه غټه ګناه نه ده، ګناه ده او دونه ګناه نه ده. هغه ګناه چې ته په جمعات کې کیسونه غټه ګناه ده، بیا د هغې نه بر هغه چې ته په بیت المقدس کې کیسونه غټه ګناه ده، د هغې نه پس چې هغه ته په مسجد نبوي کې کیسونه غټه ګناه ده، د هغې نه پس چې ته په بیت الله الحرام کې کې هغه څنګه غټه ګناه ده. څنګه چې د هغې عبادت چوت دی، څنګه چې د محلې په جمعات کې مونځ په یو په 20 باندې دی، په جامع مسجد کې یو په 1500 دی، په بیت المقدس کې یو په 25000 دی، په مسجد نبوي کې یو په 50000 دی، په بیت الله الحرام کې په 1,00,000 باندې دی. ته دې ته لږ سوچ وکړه دغلته به ګناه بیا یو زور لري نه راځي په دې باندې. شیطان حسد کړو، تکبر کړو، سجدې نه وکړې، نفرت یې ساتلی و، خو په داسې ځای کې کړو چې هغه د نفرت او د حسد او تکبر ځای نه و، هغه جنت و. کوم ځای و؟ هغه جنت په غلط ځای کې خوله غلطه استعمال کړه، په غلط ځای کې ګناه وکړه، په غلط ځای کې حسد و. ځکه دې ته الله جل شانو به هم ذلیل او رسوا کي. کلبونه ساته، فرانس ته لاړ شي، امریکې ته لاړ شي، زي چرته جزیرة العرب نه باروځي بیا چې څه کوي الله جل شانو هم داسې ذلیل او رسوا کي، شیطان هم نه هیر شي. او دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ای پورې به قیامت نه راځي تر څو پورې چې دا عربیان الله په ځمکه نه باسلي. او فرمایل حدیث مې تابل اوس ویلو کنه مې ویلې داسې وکنه. الله جل شانو فرمای چې دا شیطان دا ما د هغه ځای نه راویستو، شیطان سجده ونه کړه، وجه سوا په غلط ځای کې ګناه کړې وه. پس کې په غلط ځای کې ګناه، ځای ته ګوره بیا ګناه کوه. الله جل شانو فرمایي هر ځای کې ګناه مه کوه، په پاک ځای کې ګناه مه کوه. الله جل شانو فرمایي خیال هم دی خبرې. یو ورځ یو کار شو، امام رازي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې یو خبره ذکر کړه، امام زمخشري رحمت الله علیه په یو ځای کې ذکر کړي. جاء فرعون وقرع، جاء ابلیس وقرع باب فرعون. یو ورځ ابلیس راغلی او شیطان، دا واقعه زه اکثر کوم، یو ورځ ابلیس راغلی، ابلیس د فرعون خواله راغلی، ماما د خپل خورۍ خواله راغلی. چا خواله؟ یو شی دی که نه، ابلیس راغی د چا خواله؟ خورۍ خواله. خورۍ تپوس یې کو، د فرعون دروازې وټکوله ټک ټک ټک. دننه فرعون آواز کو من وراء الباب، دروازې شاته څوک دی هلکه؟ ابلیس ونه شاته نه ابلیس آواز ورکو کیف انت رب الناس اعلی ولم تعرفني وراء الباب. دا ته څنګه وایې چې زه انا ربکم الاعلی، د ټول نه لوی رب یم، دروازې شاته مام نه پیژني. هته پته ولګي د ماما راغی، مشر ماما راغی، دروازې ورته کلا وکړه، په یو بل لاس ور واچول. دا فرعون دی شیطان ته وایي دی ابلیس ته په تخت باندې کېناسته دواړه، وی دا فرعون دی ابلیس ته وایي چې په دنیا کې زما استان بل غټ حرامي شته، زما استان بل غټ رذیل شته. بس وی نه دونه خو نشته، هغه دی نه څوک پوهي. او و یو انسان شته، وی کم انسان دی چې زما استانه د الله جل شانو زیات بدي شي، وی هغه انسان دی چې د یو مسلمان سره حسد ساتي. څه ساتي؟ د الله د فرعون او د ابلیس نم زیات بدي شي دغه انسان. الله جل شانو چې ذلیل حسد هم کو، په غلط ځای کې هم کو. صحیح ده. ناسیس بن کې یو لطیفه راته کوم.